زما یو دوست دی دی منګوری دی د چې کله ملته لاړ شم نو ما سره ملاقات کوي هغه دا دریابي جس چلی بحري د دې پایلټ دی بلکې اوس خو پکې افسر دی غټ اوس یې په خپله نه چلیږي غټ افسر دی خو هغې کې وي او شپږ میاشتې مونږ په اوبو کې یو او شپږ میاشتې بیا زمونږ چوټې دا قانون دی د دریابي ولې چې ټول عمر په دریاب کې نه پاتې کېږي بیا ورته بیماري لګي نو شپږ میاشتې مونږ په دریاب کې په جس کې یو شپږ میاشتې مونږ په چوټې او ما وې ستا وایي زما جز ډېر غټ جز دی د هغې نه لوی جز په دریاب کې بل نشته هغه که پاکستان ته م راځي نو د پاکستان په دې ساحل کې سمندر په دې غاړه د هغې د ودرېدو ځای نشته هغه ډېر ژور دی دا په دریاب کې دل نه بلا چتونه هغه دومره جور دی چې هغه د سمندر دا غاړه زموږ د کراچۍ ما ورته د ګوادر ډېر ډیپ جور دی وی نه د ګوادر هم کم دی وي زموږ جز دې ته دلته نشي ودرېدی دا لرې ودرېږي نو بیا د هغه ځای نه په ټینکرو کې او په سامان ته دا تیلو جز دی تیل وړم راوړم پکې بهر کې په ځان له قصې دي دومره غټ جز دی وی چې زه پکې د عربو نه تیل بار کم امریکې ته وړم نو صرف د تیلو د هغه چې په کومو تیلو چلیږي د 12.5 کروڑو روپو تیل خوري په دې دا دونه خرچه کوي وړي به څونه نه هغه نه ما تپوسونه کول زه چې کله لاړ شم تپوسونه دې کوم د دریاب نه اشنئ هغه وایي مونږ ته ښکاري دا مونږ سره آلات دي نو مونږ ته دا دریابونه لاندې باندې ښکاري مونږ ته پته یي چې دونه فاصله کې څه دي او غر دی او دا شته او نشته ولې غر له پټه غره ونه په دریاب کې دننه غرونه هم دي هغه راته وی وایي په دریاب کې لاندې په ویښ کې ګرمې اوبه هم شته لاندې ویښ کې داسې ځایونه دي چې هغه ګرمې دي بلکل ګرمې اوبه دي او بقول د هغه وی نن سبا داسې آلات ایجاد شوي دي دا غوپمار پکې لاندې غوپې هم وي په سمندر دریاب کې خپل اکسیجن وړي او آلات هم دي په هغې هم پته لګي نو مې دوی ټول سمندر چڼ کړی دی ما ته وی نه شیخ صاحب ټول سمندر څوک نشي چڼولی یو اندازه ده چې هغې ته نن ساینس رسېدلی دی او د هغې اندازې نه لاندې نن ساینس ته هم پته نه لګي چې په دریاب کې لاندې څه دي یو خاص اندازه ده څه کیلومیټر هغه یادول چې دومره کیلومیټره پورې دوی ته پته لګي چې دی کې دونه کبان دي او دا حیوانات دي پکې او د دې خپل تیهونه دي دلته دا حیوانات دلته دا دلته دا دلته دا دلته دا دلته دا یو خاص اندازه ده چې د هغې نه لاندې نه دوی کیمره کار کوي نه دوی د هغې نه لاندې تللی شي نه د دوی جز لاندې تللی شي نه یې ابدوز لاندې تللی شي د هغې دنیا نن هم ساینس لګیا دی او په دې تحقیق کوي په دې دریاب او په دې حیواناتو لیکن د هغې نه لاندې هغې وي چې مونږ ته هم پته نه لګي چې د دې نه لاندې د خدای څومره لوی قدرت دی او څومره کائنات د مارونو د الله ډېر لوی قدرت او طاقت دی د الله ډېره لویه دنیا ده او زه به یې یو مثال درکړم یو میږې دی میږې نو که یو سړی میږي ته وایي چې مکه هم پکې شته او مدینه هم پکې شته او دومره زره مزل دی رښتیا وایي د میږي سوچ دا عقل اخلي میږي ته وایي چې غرونه هم دی او قیقاف غر هم پکې شته او پلانکې غر هم دی او پلانکې دریاب هم دی او ګرم هم شته او یخ هم شته او اوبه هم شته او کښتۍ هم دی او جز هم دی دومره لوی دی نو میږي به ممکن ده چې در پورې ښه وخاندي چې پاګل بچیا زه خو ټول عمر ګرځم او دغه مې ماحول دی دې دیوال نه خوا خو ما رسول نه لیدل دغه لار ده او دا دیوال دی او دغه ځای نه دی دا دنیا ده میږي ته دغه دنیا ښکاري چې څومره د هغه نظر لګي لکه بعضې حضرات دا موږ کې د میږي سترګې نشته وایي بهر کې دا د خدای پاک خوښه ده خو ماشې به والو مچ به والو د هغه دومره دنیا هغه ته ښکاري چې څومره د ماشي نظر لګي د مچ هغه دنیا ده چې څومره کې مچ پرواز کوي او د هغه نظر لګي اخوا خو هغه ته پته نشته دقه رنګې د مارونو چې زمونږ کم ځای ته دماغ رسي کم ځای ته زمونږ سترګې رسي یا زمونږ د کیمرې سترګې رسي هغه مونږ وینو نور مونږ ته هېڅ معلومات نشته او نه مونږ ته پته شته د الله ډېر لوی قدرت یو جنتي ده چې الله جنت ورکوي زه د ځانه خبره نه کوم نه منګړه دویم د قرآن ده دویم عرضها كعرض السماء والارض دا غي پلنواله دومره دی لکه اسمان او ځمکه یو جنتي له چې خدای ورکوي الله یې زموږ ستاسو نصیب
نو قانون دار چې پلنوالی عموما کمی او اوږدوالی زیاتي، نو چې پلنوالی دومره دی اوږدوالی به څومره، بیا به د انسان په دې شکل نه غټ وي، د دې انسان به دا طاقت نه چې دا اوس تا کم طاقت دی، په دې سترګو کې اوس تا طاقت نشته، ته خو چې معمولي دی نور ته مدرېږي نو برېښنا کوي، نور ته کتې هم نه شي، او بیا به په دې سترګو کې الله دومره طاقت پیدا کړي چې رب العالمین ته وپې ګورې، داسې نظر به خدای پیدا کړي. او د محشر یعنی د حساب کتاب په هغه لوی میدان کې به ته د ټول مخلوق په دې سترګو ښکاري، دا به راته ښکاري، بیا په دې غوږونو کې به د الله پاک اسمع بهم وابصر بهم، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داسې نظر به لګي او داسې اورېدل به کوي چې اوس په دنیا کې ستا غوږ هغسې کار نه کوي او نه ستا نظر هغسې کار کوي او نه ستا ژبه هغسې کار کوي، اواز به تیزي، دا طاقت به الله پیدا کړي. به هر کیف زما رونو نو هغه اوبه او یا فیصده دا اوبه دي او تقریبا 30% دا اوچه، نو الله پاک په دا اوچه کې په دې سنټر ته د طول العرض طول البلد او عرض بلد ته چې وګورې یا دا دیو ته خط استوا وایي، بالکل مکه مکرمه الله په داسې ځای کې پیدا کړه که انسان نوم چې دی د نوم نه لاندې کچو که تر ګوتې پورې، نو چې لاندې د نوم نه در ګوتې پورې څونه نو د نوم نه سره پورې به ماغمرې، دا نوم بالکل منځ دی. نو الله پاک دا مکه مکرمه د دنیا په سنټر او د دنیا په مرکز کې لکه نوم چې دی نوم دقسې الله پیدا کړه مکه مکرمه. او زمارونو الله پاک دغه مکې له هغه برکات ورکړل چې ځای نوې ملې وای، د ټولو نه لوی برکت بیت الله مبارک. پیغمبر الله ته څونه ګران دی، د پیغمبر نه ګران الله ته بل څوک نشته، پیغمبر نه زیات نیازبین او خوښ او نږدې په مخلوقاتو کې الله ته بل څوک نشته. او پیغمبرانو ته وي دا به جوړې خټې به کوي، ابراهیم علیه السلام ته وي جوړې. بی بی هاجره چې کله ابراهیم علیه السلام راوسته سره د خپل ماشوم بچي حضرت اسماعیل علیه السلام، او بیت الله خو نړېدلی او ختم شوی، صرف داسې نښې پتې پاتې وې، نو هلته یې ورته د جبریل علیه السلام ورته لارې ښودلې، دلته یې پرېږده، بی بي یې هم پرېښود او ماشوم بچی یې هم پرېښود، دا دواړه یې پرېښودل. او یو رکوټې غوندې تیلی وه، په هغې کې ستوان کجوري چې څه خوراک وی ورته کېښود، او یو مشکیزه وه وړه غوندې د څرمنې هغې کې اوبه وې هغې ورته کېښود. اوس خو ابراهیم علیه السلام ته پته ده، په دې خو ماشومان هم پوهېږي چې دا اوبه به یو 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې پس ختمېږي، او دا خوراک به 15 یا 10 یا 20 ورځې پس ختمېږي. او دا هم ورته پته ده، دې بیبي ته هم پته ده، ابراهیم علیه السلام ته هم پته ده چې دلته خو په میلونو په سلو میلو کې په میلونو کې دلته انسان نشته، نه کلی شته، نه انسان شته، نه خونه شته چې د خونې نه به څه میوه راوشوکو، نه باغ شته، نه بوټي شته، هېڅ هم ځنګلي جاړې بوټي دي، غنو والا ازغو والا دی کېنو. نو ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دل و، ان ابراهیم لأواه حلیم. بعد انسان له نرمي په لږ څه جړا ورځي چې دی څنګه کېښودل دا بیبي او دا ماشوم پیرودونکي اسماعیل دی ورسره کېښود او ترې روان شو. بیبي هاجرې د ماشوم بچی پرېښود او د ابراهیم علیه السلام د خاوند پسې شاته روانه شوه او ورته وایي چې ای سړیه تا مونږ چاته پرېښود او ته رانچته د بیابان کې په دې غرونو منځ کې پټي نشته، انسان نشته، شپه به راځي، نور به راځي، یو اونه وه ځنګلي د نور به څه د یو اونې به څه سوري، د هغه اونې لاندې پرېښود، تا بس باران سره به څه کو، طوفان سره سیلۍ سره به څه کو، شرمخ را باندې راغی، بل سره رالل، دا به څه به جنجال کې پرېوت، چاته مې پرېږدي. ابراهیم علیه السلام ورته غږ نه کوي، کولی نه شي، ړې نرم دی، جړا ورځي چې جاړم خو دا ښځه به م جاړي، دې ته روان دی او دا ښځه ورپسې بیا روانه، ابراهیمه ما خو په دې پوهېږه چاته هم پرېږدې، غږ نه کوي. نو اوس چې دا کوم ځای مروه ده، تاسو الله دې مونږ بوتلې کړي،
د مروانه چې لږ داسې په چړی باندې ور مخکې شو او دا ورپسې روانه ده بچی یې پرېښوده نو لمن نه کلک ونیو تا ته وایم که نه ابراهیمه چا ته هم پرېږدې هغه بیا غږ نشي کولی جاړي هغه هم غریب دا بیبي هوښیاره وه وی الله امرک بهذا او زما دا خاوند خو هر څیز کې د الله خبره مني تا ته الله دا ویلي دي په دې حکم در کړی دی درته ویلي دي ابراهیم علیه السلام بیا خبره ونه کړه په خولې سر یې داسې وړه چې ما ته الله ویلي بس ښځې لمن پرېښوده او څه وایي وی الله به موږ نه ضایع کوي بس موږ خو په معمولي خبره د الله نه ګیلې کوو که نه موټر شته دا نه چې نشته خو چې لږ د دې نه غټ میلو نشي الله نه ګیلې کوو ډوډۍ شته دا نه چې نشته خو چې لږه یو بوټۍ میوه ورسره نی بیا ګیلې شروع کور شته خو کچه دی او چې پوخ نی بیا د خدای نه ګیلې شروع هېڅ ګیله نه کوي د رب العالمین نه چې ربه دا په ما څه امتحان دی الله دا څه ازمایش کې دی واچولم پروردګاره دې بچي سره به څه کوم یره خو د انسان په اړه فطري شی دی چې انسان ته یره راځي نه ایمان یې دونه مضبوط دی چې فورا وایي الله به موږ نه ضایع کوي په مخه دی او الله بعضې وخت کې یو شی سړي ته خطرناک لګي خو هغې کې خیر وي دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ د خیر او د شر مالک او موږ له خدای خیر راکوي خو قانون دا دی چې غنم به درته میلاویږي خو محنت غواړي کرونده غواړي دغه غواړي څه ورته وایي لو غواړي اوبخور غواړي پټۍ به وتاړی د شپې به هم ځې در ودې محنت غنم به میلو شي تکلیف نه بغیر راحته نی تکلیف وي چې ابراهیم علیه السلام داسې اخوا شو که نه نو بچي چېرته دړه نه وځي او بیا یو نیازبین یو بچی دی په بوډاوالي کې الله ورکړی او پیغله جینۍ ده پیغله ښځه نو بیت الله خو ته الله ویلو دلته به کور جوړو نو دې بیت الله ته مخ کړې په یو غر ودرېده او الله ته یې لاس پورته رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله ما خپل بچې یو لق دق بیابان ځنګل کې پرېښود پروردګار یو وخت نه اسکنتو به دلته به اوسېږي پرېښودل ربنا لیقیموا الصلاة الله ما بل څه نه دی پرېښی دا چونکې ستا کور دی تا راته وایي چې دلته به د ما کور دی نو ما دې له پرېښود چې دا ستا عبادت وکړي یوازې دي پروردګاره دا به څه کوي فاجعل افئدة من الناس تهوي الیه یا الله د خلقو نه ورته مایل کې څوک بله راوړه وارزقهم من الثمرات خدای میوې وله ورکړه لعلهم یشکرون نو دوی به ستا شکر بیا ادا کړي بس ابراهیم علیه السلام خو ته په جړا کې ووت لاړ بیبي هاجره وایي چې بیا مې لږ ساعت پس وکتل یو زمری دی چې زما د زوی خوا کې ولاړ ببرشی زمری اوهو پروردګاره دا به څه کېږي دا زمری دی زما دا بچې به اوس اوچت کړي او زه به ورسره څه کوم داسې دا نه شم بچ کولی دا بچې به دې څه بچ کړ او زمری م لګیا دی زه یم دا بچې مې خوري ژبه یې رایستې را او زما بچي دې اړمه کړی های په اولاد ډېر خوږ دی نو خدای دې مونږ ټول تاسو ټول د بچو د غمونو نه وساتي بچی ډېر خوږ دی بچی خوږ د پلار زړه په بچي او د بچي زړه په غټه تیږه پلارانو ته بچي څونه خواږي دي خو چې بچی ښځه وکړي نو پلار ته د انسان په نظر بیا نه ګوري د انسان په نظر بیا دا نه وایي چې دا دماغه پلار دی چې دې ماشوم لوی کړی پلار سره جګړه هم کوي جوابونه هم ورکوي مور ته کنځل هم کوي مور وهیمه ټکیمه پلار هم رټي بچي ته وګوره خپل ته زړه یې دردېږي که نه دردېږي دقسې په تا هم د چا زړه دردېږي ظالمه ظلم مه نه کوې د مارونو دې نوجوانانو ته هم د مور او پلار ډېر قدر کوې ښه د هلکانو ته ډېر قدر د مور پلار کوي کنځل به هم درته کوي بد به هم درته وي د ښځې دپاره مور مه غورځوه او مه د ښځې دپاره پلار غورځوه
مې د بچو دپاره پلار غورځوه داسې به نه کوې ښه قدر کوې او د رسول الله مبارک وینا ده چې کوم انسان د خپل پلار قدر وکړي عزت یې وکړو چې دې د دې پلار عمر ته رسیږي الله به دله داسې پیدا کړي چې رته به د دې نه زیات قدر عزت وکړي طالبانو ته هم دی کې یو نقطې ته اشاره ده چې د پلار عمر به هم خدای درکوي دا معلومه شوه چې عمر به دې هم زیات نو پلار دی نو مور ده بیا هم بچی دی نو چې څنګه رانږدې شوه نو هغه زمرۍ لګیا دی اسماعیل علیه السلام سټي خپې وله پاکوي ګوتې وله پاکوي لاس وله پاکوي سر وله سټي صفایي وله کوي او اسماعیل علیه السلام او ماشوم اسماعیل علیه السلام ورته خلطېږي خاندي ورته نو چې څنګه حضرت بیبي هاجره راله ورسېدله نو دا زمرۍ ورته په داسې انداز باندې لګیا دی لکۍ ترنګۍ لکه ساتلې سپۍ چې بنده ته لکۍ ترنګۍ کورنۍ سپۍ چا نی ساتلې چې دا مالک یې د بار نه راشي همدې ورته د خپو ته تاویږي راتاویږي قخه ورته کوي او دا لکۍ ورته ترنګۍ الله ورته وښوله الله ورته وښوله چې بیبي هاجرې فکر مه کوه د ځنګل زمرۍ به ستا او ستا د بچي څوکۍ کوي انشاءالله العزیز الله رسول الله مبارک فرمایي وی انا اغیر منکم وی تاسو کې زیات غیرتی دی ما والله اغیر مني الله بیا مانه زیات غیرتی دی نو چې الله دپاره ته محنت کې خواري کې بچې پرېږدې ښځه پرېږدې نو الله د بیبي هاجرې خبره الله به مو نه ضایع کوي یقین ساتی پر رب العالمین الله تابعداري کوه الله خوشحالوه ته ګوره الله به پتا غیرت کوي وخت به وي وخت به وي خو غیرت به د باندې کوي خپکیر به نه او دا د دنیا پریشانه خو کله کله پارچه راځي دا خو حضرت یونس علیه السلام باندې راغله په حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو ابراهیم علیه السلام باندې پریشانه راغلی دي دا ازمایښونه به راځي خو ښه نتیجه به بیا انشاءالله د الله د غیرت هغه نتیجه به انشاءالله یو ابراهیم علیه السلام به کله کله راته بیبي هاجرې ورته دا قصه وکړه ابراهیم علیه السلام ورته وی هاجرې وی د دې نښې یو خدا شو چې الله به ستا حفاظت کوي او ستا د بچو به الله حفاظت کوي یو خدا شوه ځکه زمرۍ درته لګیا د حفاظت کوي او دویم دا معلومه شوه زمرۍ زورور دی په ټولو حیواناتو کې تکړه او مضبوط د ځنګل بادشاه دا شیر دی ببر شیر زمرۍ نو دلته دا زمرۍ چې تا ولید که نه د دې دا نښه ده چې په دې علاقه به بل څوک غلبه نه کوي دلته کې به ښکار حرامي دا د زمرۍ علاقه شو زمرۍ په خپل علاقه کې خپله ښکار کوي د بل چا ښکار نه مني ښکار به دلته مني حرام دا د زمرۍ علاقه ده دلته به څوک بوټ هم نه پرې کوي دلته به څوک رادننه کېږي هم نه هماغسې شو د حرم مبارک خپل حدود دي هغې کې ښکار منع دی د جدې د طرف نه چې تاسو ورځئ الله هم بوځه نو هلته کې په دې سړک د پاس یو رحیل غوندې جوړ شوی دی یو طرف ته بل طرف ته چات یو رحیل یې جوړ کړی دی اوس د دغه نه دا څه ورته وي سیمټو بله داسې یو کړی داسې رحیل غوندې جوړ کړی د دواړو روډونو د پاس موټروی د پاسه رحیل د دې رحیل نه لږ غوندې جدې طرف ته مخکې داسې وړې وړې یو دوه د سړک په دې فوټپات دروازې لګېدلې دي دغه حدود حرام نو چې سړی ورځي نو د الله نه سوال کوي یا الله زه د حرم آمن داسې حرم ته راوستم چې تا امن من دخله کان آمنا چې څوک دې ته داخل شو په امن شو محفوظ شو وینه محفوظه ده عزت محفوظ دی مال محفوظ دی محفوظ شو بس نو خلق هلته سوال کوي الله زه هغه ځای ته ځم چې هغې ته حرم وایي خدایا زما وینه د جهنم په اور حرامه کې دا سوال کوي خدایا زما اډوکې زما غوښې زما پټې زما رګونه زما یو اندام سترګې پوزه غوږونه خوله د جهنم په اور حرام کې حرم ته داخلېږم یا الله زما د بچو
زما د رونو خویندو د هغې د بچو د دوستانو تا پکې یادوې که نه زه خو یادوم دوستان زه خو پکې تاسو را مقتدیان هم یادوم خدای چې ما ته به دغه کوې که به نه کوې خو زه یادوم ګورې ښه د جمعې مقتدیان او دوستان چې څومره الله ته خو بیا معلوم دوستان خدای دا ټولو وجودونه بچي وینې غوښې پټې رګونه اندامونه دوزخ په اور حرام دا به وایي مدینې نه چې راځې نو تنعیم ورته وایي هلته جومات د مسجد عایشه نو ځای په ځای په روډونو باندې د حرم نښې ښکار حرام دا وچې بوټې پرې کول چې کم بوټې تا کرلی دی پرې کولی شي خو تا وکرل نو ته یې پرې کولی شي خو چې قدرتي کم بوټې زرغون دی نشي پرې کولی که اوچه څانګه یې خیر دی خو نه بوټې ونه پرېږدي رسول الله مبارک د مکې د فتح پر ورځ اعلان وکړ دا حرم له ما امن نه دی ورکړی الله ورکړی ما عزت نه دی ورکړی الله ورکړی د دې بوټې پرې کول هم منع دي نه به پرې کوې نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته وایي چې الله رسوله سرګړې دا بروزه چې موږ دې پخوا د جوماتونو کې واچول سرګړې ورته وایي بروزه ورته وایي دا پکې جدا کا ولې ځکه دا مونږ قبر کې مړي ته اچو دا مونږ په کورونو کې لاندې اچو دا لواران په بټو کې بلی رسول الله مبارک وی الا الازخر یاره دا بروزه او دا سرګړې خیر دی که دا کوی کولی شي باقي به نه کوي الله بیبي هاجرې ته وښوله چې زورور زمری دی زمری چې کوم ځای د چا پلار به هلته بوډي له ورشي دا یو نښه شوه او د چا پلار به هلته ښکار وکړي الله د هغه بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام خیال وساته او هغه اسماعیل علیه السلام چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام راغی وی بچې ما ته الله حکم کړی چې دا زوی ځان سره کو دا بیت الله جوړ کړه زما مدد به وکړې وی بابا بلکل په دستر وچې شم نو خدای چې دا کاڼي ولا زمونږ کتابونو خو لیکلي دي د پلانکي غر نه د پلانکي پلانونه هم لیکلي دي بهر کې د غرونو نه ولا کاڼي راغونډول او تراشل به نو بیت الله شریف یې جوړ اوچت راکوټه تقریبا 50 فٹ اوچت ته یو طرف 32 او بلم تقریبا 32 فٹ ته بل خوا 42 44 فٹ ته بل خوا هم داسې دی لوی کور د خدای پاک جوړ دی جوړ او چې په کوم کاڼي باندې به ودرېدل قوازه خو نشته کنه کاڼي به ورته اوچتېده لکه د قوازې کار به یې کو نو په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د ګوتې د بند عمره نښې هم شته مقام ابراهیم ورته وایي د بیت الله شریف دروازې ته مخامخ هغه کاڼی پروت دی د شیشې جال ته ګیر چاپېره تاو دی چې څوک طواف کوي ورته ګوري د ابراهیم علیه السلام د خپې نښې پکې پرتې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف څوک وکړي نو 2 رکعاته واجب الطواف کوي نو هغه داسې ځای کې کوي چې ورته مقام ابراهیم مخامخي ورته بیت الله شریف مخامخ او پکې آیات بینات کې حجر اسود هم دی حجر اسود د انسان د سر عمره کاڼی آدم علیه السلام چې د الله د اسمان جنت نه راکوزو د ځان سره راوړی دی رسول الله مبارک فرمایي وي د پیو نه سپینو خو د بني آدم ګناهونو تور کړی دی دا ځان ته راکاږي او چې چا د هغې استلام په حقه وکړو نو قیامت په ورځ به دا حجر اسود د خدای په دربار کې هغه له سفارش کوي د به سترګې وي نظر به پې کوي د به ژبه وي خبرې به پې کوي د به غوږونه وي اورېدل به کوي او استلام څه ته وایي ښکل به یې کوي اوس به یې د چا پلار ښکل کړي لږ رش خو نه دی دیکې دي او چغې دي او شرمول دي او ښځې بیا توبه وباسي ښځې د سړو په دا منځ کې ورځي ښکلوي ښکلول یې مستحب دي که ښکلول یې نه شي لاس به یوسي شریعت لاس به ښکل کې که لاس نشي وړی چوکه یوسه به ښکل کې که هغه لرې ورته مخامخ ودرېږه د سینې برابر لاس اوچت کا بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا لکه راول لکه چې ما پې دا لاسونه کېښوده هغه ښکل بس اسانه شریعت اسان که که نه لرې ځای نه ونیسه
نو صاحبه دا اوس په دې روجه کې د شپې زه ورغلم دا روجه یو ښځه د سړو په دا میانس کې ده اوس یوه نه ده دوه دي ای خورې پنجابی وه ای ترورې ای خورې د خدای خاطر او ورور دی یا خاوند هر څوک یو ته مخکې دی د خدای وایي آپ چوبتے ہم نہیں چوبیں گے تاسو ښکلی مونږ به نه ښکلو ما ګوره مونږ له ښکلول بیله ده سړي په سړي کې کون خلي پروا نشته دا خو ته سړو په منځ کې ورځې سړو په منځ کې لګې دا څه کې ګناه دې کېږي حرام دي حرام حرام هغې چېرته اورېده زورونه داسې نه که نه لکه چې دا لس پنځه لس شل دېر څلوېښت کسان یو ځای دی برجې ته راغونډي او زورونه لګوي یو ښه دی په منځ کې دا ګناه لري که ثواب لري ما خو تېره جمعه هم درته ویلي چې عبادتونه خفه کېږئ مه نمایشي دي ښځو له حجر اسود ښکلول رسول الله مبارک ښځو ته وایي شاته طواف کوي سړو سره ځان مه جنګوي نو ثواب ګټي که عذاب ګټي تېره جمعه مې ویلي دین هغه دی چې ما ته پیغمبر مبارک وښایي د پیغمبر د طریقې مطابق چې چلی دغه دین دی او چې د رسول الله مبارک د طریقې خلاف دی هغه دین نه دی هغې ته بدعت وایي نو پیغمبر مبارک خو امهات المؤمنین ته بیبیانو ته وایي چې شاته طواف کوئ د سړو نه شاته دی به سړو په منځ کې راځي دا غریب لاس په سړي به روان وي ښځه به په منځ کې ته به وایي چې خدایه څوک ده لاس به داسې کې خدای داسې به کي او منځ کې به راننوځي دوپټه نشته هغې ښځې حجر اسود ښکل که ما ورته کتل پیغله وه کم از کم د 18 کالو ده دوپټه یې هلته پرته دوپټه نشته د سر ویښته ببر او چغې وباسي بیا چغې بله مې ولیدله چې هغه بلکل مخامخ هغه رکن یماني د طرف نه پلین باندې را رواني په هغه چبوتره بره ولاړه ده سړي ورپسې څلور په میاشت کوزېږي څنګه کوزېږي ګپ شپ یو شیخ الحدیث صاحب اوس وفات ته الله دې وکړه تاسو ټولې پېژنئ نوم یې درته نه ده لوی شیخ الحدیث و ډاکټر ما ته مولانا جی د زوی نوم یې واخیست وي د هغه مور راته وي چې په ما حجر اسود ښکل کړه ما یې ښځې مه کوه نه کي نه به ما به خامخا ښکلې وایي بومتلن ټیل ټال سر مې ولا راواغېست او د حجر اسود ته یو کاسه غوندې ده د سپینو زرو هغې کې سر وردن نه کړي نو حجر اسود ښکل کړي په کاسه کې مې ولا سر وردن نه که زه مره وتم دا مره وته چې بلډینګ له رالو نو ما ورته وایي چې څنګه خوند یې درکړه ښکل دی که زما د م بېخ وویست او ځان وایي ما کوم دی ښکل که بس ما غوسه راله په کنځلو شوم د پلانکې لور ما له دې بېخ وویسته خولې رانه وبیدې سر مې دله په کاسه کې کېښود شونډې دې مې نږدې کړې او بیا دې م ښکل نه که هغو شونډې بس نږدې کولو بیا دې م ښکل نه که وایي زه دې کوم ځای وردن نه کړم هلته خو زه پرېښودم بله ښځه دې ونیو سر دې وله وردن نه کړه زه راته چغې وایم چې زه دې پرېښودم ما ته دې نه کتل او بلې ښځې له یې سر ونیوه دې وردن نه کړه راشي که تېل پتېل یو ځل ماته مولانا دلته راشو هلې ټوقي مو وی د پلانکي مور مې دلته کېنولې چې دلته کېنه او زه طواف کوم راځم راشو چې ما طواف وکړ اوس چې رالم زه ورغلم چې ښځې راځه که وي دا نه راځي بیا مې ورله اواز وکړ چې راځه که نه اوس نه راته نه ګورم نه راځي وی ورغلم سر له مې ورله داسې ده چې د پلانکۍ لور راپاسه که نه وی هغې چې مخ داسې وکړه پردی وه وی هغه تلې وه او دس ده او پردی د هغې په ځای ناسته وه نو بورقې خو ټولې د یو شان تکې تورې بورقې پته یې پکې نه لګي بهر کیف د ښځو عمره طواف په کار دی چې زنانه لاړې شي حج مو کړي څنګه چې دا عبادت باندې مونږ سړي خوشحالېږو نو ښځو له هم عبادت په کار زنانه هم شکر دی څنګه چې زمونږ په زړه کې د بیت الله مینه ده د ښځو نشته د هغې مینه ده که څنګه چې مونږ دا خوښوو چې مونږ د حجونه وکړو عمرې دې وکړې ښځې هم خوښوي څنګه چې مونږ دا خوښوو چې زمونږ د ثواب زیات وشي هغې هم دا خوښوي خو لیکن د زنانو دپاره چې کوم اصول دي او کومه طریقه ده نو د هغې اصول او طریقې مطابق تلل شي نو حجر اسود رسول الله مبارک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض
د الله لاسونه نشته خدای یو مثال ورکړی دی چې حجر اسود له دې شونډې یوړې دا سړی کې فرض کړه چې د خدای لاس مبارک مې ښکل کړی او بل پکې زمزم دی زمزم آیات بینات زمزم پخوا خو د زمزم کویې به مونږ لیده لاره وته شوې د سړو ځان لځې او د ښځو ځان لځې په پوړو به ورکوشو او شیشه ورته لګېدلې وه هغه پیپونه به م ښکارېدل اوس خو پته نه لګي چې د کم ځای نه یې ورته لاره کړې د زمزم د کویې هېڅ معلومات نشته خو تېر کال د دې حج نه پس حکومت پکې کار کو سوم در تر د حج نه واله محرم سفر ربیع الاول ربیع الثاني جمادی الاول جمادی الثاني رجب شعبان اته میاشتې پکې پرله پسې کار وکړو د پاسه یې بند کړو نو ما هلته چا نه تپوس وکړم دا دي پکې څه کول وی دا یو بله چینه د زمزم په کوی کې راښکاره شوې ده چې دوی سره انتظام نشته چې د اوبه کم ځای کې ځای دا کم ځای ځای او رسول الله مبارک فرمایلی چې زمزم د اوبه د حجر اسود د طرف نه را روانې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو حبشي یو تور سړی په زمزم دی کوی ته پرېوت پکې مړ شو سړی ته یې راوویسته خو وینه نه بندېدله عمر صاحب ته چې ووایي چې دې سره څوک اوبو کې د وینې اوس هم خوند شته حضرت عمر رضی الله عنه یو صحابي ته یو غوټناک سړی راوسته چې څوک د غوټۍ ماهر وي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې د اوبه د حجر اسود نه را روانې نو ته به دا مهرباني وکړي چې د حجر اسود په طرف غوټه وه نو چې کوم ځای سوړه درله نو یو کوټ یې ورکړی و چوغا وي دا پکې ومنډه زور سره نو اوبه به بندې شي دا اوبه به ترې وباسي غوټناک سړي چې غوټه واله وي د حجر اسود په طرف د انسان د سر عمره یو سوړه راله په زور مې پکې چوغه ومنډله زور مې ورکړه اوبه څه ناسته کمې شوې نو کوی یې راوځنځه را صفی کړه نو بیا ته یې هغه چوغه وویسته دومره اوبه دي د مارونو چې دا پلکونه خلک ځي پلکونه خلک دا ټول د اوبه څکي لږې نه حضور پاک فرمایي دومره یې وڅکئ چې پختی پرې راوپړسېږي خلک خو یې اوبو کې ګزاره کوی که چې اوبه کمې نه ګزاره به پکې نه دومره وڅکئ چې پختی هم راوپړسېږي او دا خلک ځان سره ملکونو ته څومره وړي هغې لږې ورکوي نه پرېږدي په پټو یې خلک راوړي په غلی راوړي خو راوړي او مدینې منورې د ټینکرې روانې دي او ټول د مدینې منورې حرم د کولرو ډک دی او اوس پیپ روان دی پیپ اوس د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته پیپ کودی کېده بله څه دی پورې خښ کړی م دی ما چا نه تپوس وکړ مې دا کودی د څه ده دا پیپ د څه دی دلته اوس وایي ګیس نشته وي دا د زمزم اوبو له پیپ خښی دا مدینې منورې ته په پیپ کې جده کې مې ولیدل په ډېرو ځایونو کې زمزم اوبه په ریاض کې مې ولیدل په ډېرو جوماتونو کې زمزم اوبه نو دا د زمزم اوبه رسول الله مبارک فرمایي چې په کم نیت چا وڅښلې الله به هغې دپاره برابروي خو زموږ د خلکو خو قصې شته که نه هلکه ماله به سوچه اوبه راکړې سوچه به د چا پلار تاله پوره کړي سوچه خو یو 15 لیټره بوتل ورکړي زه خو ورته بوتل ویم ابل تورنګزو به سینګ کېږي او زما خو 2 زره طالبان دي نو رسول الله مبارک څه وایي ګور ابه کوي او یې نورې پکې واچوي دا خیر پیدا کوي یو بوتل به 60 ته ورسي چې نورې دې ته واچولې 100 ته به ورسي یو بوتل به 100 ته رسي چې نورې دې پکې واچولې 0 ته به ورسي نو خیر نه شو نو خلکو به وایي چې خدایا دا پکې نورې واچوې نو دا دیسي شوې او دا جوټه شوې لکه چې پیغمبر وایي نو دا خو دیسي جوټه پکې د کمې راغلې نو د زمزم اوبو کې 2 فایدې دي د تندې د ختمېدو کار هم کوي او د لوږې د ختمېدو کار هم کوي زمون کتابونو لیکلی چې شپږ میاشتې بعضې حضراتو په مکه کې په حرم کې دننه وخت تېر کړی دی صرف د زمزم اوبه څکلي ډوډۍ نه راخوړلې نو د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی تاسو سره خو دا موبایل شته که نه په دې کې دا ټولې قصې شته د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی هغه وایي ما د زمزم خالصې اوبه په لیبارټرۍ چک کړې بیا مې په نورو اوبو کې د زمزم لږې اوبه واچولې نورې خپلې وې زمزم مې لږې پکې واچولې
هغه مې په لیباټرۍ چک کړې چې خالص اوبه څنګه وي چې په نورو کې د یو ګوټ ور واچولې هغه هم ټولې د زمزم شي نه خوند بدلېږي نور اوبو کې خو چې د انسان ګوتې ولګي نو څښا کېږي که نه څښا کېږي نه خوند بدلېږي نه پکې چې ته شګه راووته نه چې ته خړې شوې یو ځل یو انګریز دا سوال کړی و وایي زه دا سوال کوم چې د زمزم د اوبه د 4 موټرې لګیا دي تېر اوبه راوځي دا خړېږي ولې د زمزم په اوبو کې شګه ولې نه راځي د دې خوند ولې نه بدلېږي او دا تشېږي ولې نه نو چا به یو جواب او چا بل ما وی یو جواب به ولې زه ورکړم دا چې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام د ماشوم بچي د خپې د لګولو معجزه ده د معجزې مقابله څوک نشي کولی معجزې طاقت بره الله سره هغه د زمزم اوبه دي او صفا ده چې بیبي هاجره به وخته او بچي ته به یې کتل او مروه ده چې د هغه د بچي ته کتل او د صفا مروه په منځ کې لږ ځای کې منډه ده ښځې به منډه نه وایي سړي به وایي دغه ځایونو کې دعاګانې هم قبلېږي صفا باندې خلک استلام کې استلام منه کې دعا به کې دعا پې قبلېږي د صفا په غونډۍ دعا قبلېږي د مروه په غونډۍ دعا قبلېږي هغه چې شنو راډونو کې منډه وي هلته دعا قبلېږي حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي د زمزم کوي سره دعا قبلېږي د زمزم اوبه چې دي اوس کلي دعا قبلېږي ملتزم د حجر اسود نه تر د دروازې پورې دقه ځای سره دعا قبلېږي او میزاب رحمت چې د کم ناوه مبارک را بیت الله هغه تویږي هلته خلک ورننوځي هلته دعا قبلېږي دا برکتي ځای دی دا ړومبې کور دی او خدای وله ډېر لوی عزت ورکړی یو واقع درته وایم نو بس یو ښځه وه دا ښځه او دا خاوند انګریزان دي دی وایي چې مونږه د تیلو په یو کمپنۍ کې نوکران په امریکا کې زمونږ بدلي وشوه جدې ته جده کې متیلو کمپنۍ دي وایي مونږ به بار داسې راووتو چکر به م لګاو نو وایي داسې سړي به م لیدل چې سپینې جامې یې چولې دي سپین څادرونه یې والې او ښځې به م کتې چې هغوی به م داسې بل شان رومال په سر کړی و چغې به یې والې و د سړو م سب چپل په خپو دا ښځه وایي د دې سړي نه مې تپوس وکړه د خاوند نه چې دا څه چل دی بعضې سړي نه په ګاډو کې روان دي په دې لارو کوڅو کې روان دي په دې ایرپورټونو کې مونږ وینو چې هغوی 2 څادرې چولي سپینې سر سرتور لکه لیونو غوندې خپې کې چپل نه کمیس نه کوټ نه واسکټ نه پرتوب او ښځو هم څه مخصوص لباس مخصوص چغې مو لبیک نو وي دا خاوند راته وایي چې دا په دې دلته یو ښار دی مکه ورته وایي په هغې کې د مسلمانانو میله لګي په کال کې دی ورته حج وایي نو دا مسلمانان هغه میلې له راځي او چې دې میلې له راځي نو په دغه لباس کې راځي د انګریزان خو د میلو شوقیان دي وایي ما مې دې خاوند ته وایي چې ځو نه دا میلې د مسلمانانو دا میله به وګورو سیل به وکړو وایي راته وایي چې ښځې هلته سړي غیر مسلم نه پرېږدي کافر واقعي د مکې د حرم حدودو ته چې کله رانږدې شي نو هلته به بورډ لګولي په عربۍ کې هم لیکلي او په انګریزۍ کې هم لیکلي چې مسلمان به په دې لار ځي او کافر به پرې ځي کافر راته وایي کافر نه پرې وایي ما ورته وایي چې مونږ څوک څه پېژني چې مونږ هل نه وایو چې مونږ مسلمانان دي زه خو لاړ به شو سیل به وکړو که راوینې نو څه مونږ جیل ته خو نه بودي واپس به راځو که خو داسې کار کوو چې د دې په شان جامې پیدا کوو چې څوک هم ونه پېژني وایي زما خاوند د هغه حاجیانو په شان څادرونه واچو ما هم د هغه حاجیانو په شان رومال او په سر وتړه سپینې جامې مې واچولې ټیکسي مونې و چې مونږ مکې ته بوځو وایي مکې ته په لاره چیکنګ والا په مونږ اړو پوه نه شو مکې ته ورسېدو هلته خو انګلیش والا مې د برطانیې نه او د فرانس نه او د انګلینډ نه او د امریکې نه مسلمانان راځي هغوی انګریزي وایي په ژبه خو پته نشي لګولی افریقې والا مختلفو ملکونو خلک به ووینې مختلفې ژبې وایي وایي چې مکې ته ورسېدو که چا نه تپوس کوو ناست څوک شکیان نه شي خو خلک روان وو موږ ورپسې تلو نو په یو جومات وردننه شو موږ هم ورپسې ځو
جماعت کې در برانډو کې یو نه بلې ته دوی دې مونږ هم ورپسې ځو لاندې یو میدان ته دا خلک کوزېدل مونږ هم ورپسې کوشو چې کوشو هم کتل نو یو کوټه ده او تور صادر پې پروت دی غلاف مونږ یو غاړې ته ودرېدو تماشه کوو چې دا میله خو لکه میله خو مونږ دې ته وایو چې کوم دی اوبه دي او سیلاب دی او ابشار دی او چینې دي او ځنګل دی او دکانونه دی او بازار دی او خرید و فروخت دی او ټلې دي خدای دا خلق خو دې جومات نه راغلل او دې میدان کې دا کوټه ده هغې نه تاویږي زم یو غاړې ته ودرېدم زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده خلک لګیا دي د هغه کوټې نه تاویږي چغې وایي څوک جاړي بوډا هم تاویږي او ماشوم هم تاویږي او خان هم تاویږي او غریب هم او ښځه هم اوهو دې کوټه کې به څه شي د چا قبر دی پکې که دې کې څه دي دا خلک تاویږي یاره وایي چې دې کوټې ته ما کتل او زما دې خاوند کتل دا انګرې د ښځه وایي چې مې کتل دې کوټې ته بس دې کوټې په ما یو سر بیت الله شریف ګورم وی داسې سر را باندې وکړو چې بس زما د سترګې دن ته بلکل نیغې ګورم او ناګانه مې د زړه کې راست داسې حالات بدلېدل شروع شو لکه انسان باندې چې اثر وشي او د سترګو نه اوښکې روانې شي بې اختیاره د دې کوټې عظمت مې زړه راغی د دې کوټې لویوالی مې د زړه راغی د دې کوټې حقانیت مې زړه راغی اوښکې روانې دي وی ما وی د خاوند ته ګورم تپوس ته کوم چې دا په ما څه چلو شو زما خو د زړه دنیا بدله شوه ما زه خو بل څه محسوسوم خو چې مخ اړوم نو دونه سکت مې نیسي چې مخ دې خواته وکړم مخ مې نه شو اړولی په زور مې نه شو اړولی بس دې کوټې ته ګورم او جاړم او دا اسلام راته ورو د زړه نه راځي چې د اسلام حق مذهب او دا کوټه رښتونې ده وی چې ډېر سات دا اوښکې وبهېدې په داسې په زور مې دا مخ دې خاوند ته راواړو وی چې دې خاوند ته مې وکتل دیم جاړي یو شان سلګیا وی زم سلګیا وم دم سلګیا وی د ما نه اوښکې بهېږي د نه اوښکې بهېږي وی ما په دې جړا کې دې خاوند ته وی سړیه څه محسوسې وی ما ته وی ښځې ته څه محسوسې وی مې چې د ما خو دړه دنیا بدله ده وی چې د ما هم دړه دنیا بدله دا خو رښتونې کوټه ده دا دین خو ما ته رښتونې ښکاري د اسلام خو ما ته رښتونې مذهب ښکاري دا کوټه خو موږ ځان ته راکاږي زموږ زړه راکاږي زړه لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي دا خو کوټه نه ده دا خو څه بل څه شی دی دا خو سانوارات دي او برکات او تجلیات موږ ته ښکاري دا څه دي سړیه څه به کوي ښځې که خفه کېږي نه نو دا دین قبلول غواړي دا کوټه موږ ته اشارې راکوي دین قبلول غواړي او زما مړه داسې وایي یو سړی روان و دلته هلکه په انګریزۍ پوهېږي بل یو رانږدې کړه زه په انګلیش پوهېږم په انګریزۍ پوهېږم بچې چاته غږ مه کوه خو موږ کافر یو عیسایان یو دلته د بیت الله راته ځان ته راکاږي او دا بیت الله راته چغې وایي چې اسلام مسلماني ایمان موږ په غوږونو نه ورو پړا ورو ټکاره مړه کې د ړکې او تاسو ته خو تور غلاف ښکاري او توره پرده ښکاري موږ ته بل څه ښکاري موږ ته رڼاګانې و انوارات او تجلیات ښکاري او د خدای خاطر وکړه مسلمانان که څه چل وښه یا خو اسانه خبره ده موږ ته کلمه شهادت وښه کلمه راته وي په مقصد یې پوه کړو کلمه شهادت هم په قضا کې الله ایمان را نصیب ښځه وایي ما خاوند په ټوله دنیا کې به داسې څوک پیدا نه کړي موږ ته الله صرف او صرف د بیت الله شریف په کتو ایمان را نصیب کړی ځکه خو الله وایي فيه آیات بینات مقام ابراهیم خو موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه کړه موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه کړه موږ خو چې بیت الله له ځو هلو جی کوم ځای بیت الله نه تاویږم ښه طواف کومه تا ته هم دوا کومه ښه ریاکاري دې وکړه او د قصد به دې لاس اوچت کړی او طرح به دې ښکاره کړی او دوا به نه کې شکل به دې جوړ کړی او تصویر به ځان له وباسې دلته به یې راولېږي چې تا ته هم دوا کوم بلته هم دوا موږ دغې باندې بیت الله ته کتلي پس جمع نه کتل ورته موږ بیت الله سره صرف دنیا غواړو آخرت نه غواړو زه عمرې له دې لازم چې کاروبار مې خراب دی چې هلته راشم دوا وکړم کاروبار ټیک شي پریشانی ده چې لاړ شم چې پریشانی ختم دوی نوکري نشته چې ولا سوال وکړم چې نوکري شروع شي دی لازم بس کارخانه یوه ده چې دوه جوړې کړم هغې لازم الله څه وایي منهم من یقول
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق. وی دی بیت الله سره بعض خلک دنیا غواړي، ور به کم خو آخرت کې به یې څه ني. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، څنګه دی، وفي الاخره. بعض خلک دنیا غواړي آخرت غواړي. دنیا غوښتل منع نه دي، خو اصل شی خو دنیا نه ده، اصل څه شی دی، آخرت. هلته به دواړه نیت خالص کا دی لمده زمکه غواړم او بنگله غواړم او کارخانه غواړم او پریشانی د دا به ختمېږي. الله دلته هم شته، دعا دلته هم قبلېږي. هلته دې له لاړ شي چې یو لک منځونه هلته پیدا کېږي، دلته نه پیدا کېږي. الله خو دلته هم شته، دعا خو دلته هم قبلېږي. نني مش په پاسه رسول الله مبارک فرمایي نني مش په دعا خدای قبلوي. که دعا قبلېدو له فقط هلته دعا قبلېږي، دا نه چې نه قبلېږي. خو که صرف د دعا قبلېدو له ما خو ځای نه توخل چې دې کې دعا قبلېږي. خو که صرف دعا لري مته دلته شپې پاسه تهجد وکړه، دعا وکړه. بانک چې ویل کېږي دعا قبلېږي. د بانک او د اقامت په وخت کې دعا قبلېږي. روژه دې ونیوله ماته دې وخت کې دعا قبلېږي. نو دعا خو هلته هم قبلېږي، دلته هم قبلېږي. هلته هغه شي له لاړ شي چې دلته نشته. هلته یو لاک باندې مونځ دی، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته طواف شته، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته عمره شته، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته صفا مروه منځ کې منډه شته، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته حجر اسود شته، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته مقام ابراهیم شته، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته میزاب رحمت شته، د هغې لاندې شته، دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته د الله رضا له لاړ شي، هلته لاړ شي چې الله خوشحاله شي. دا د بیت الله د ټول اسلام یو مرکز دی او د اتفاق مرکز دی. ګوره الله خو اینما تولو فثم وجه الله. که ته هر طرف ته مخ کې نو الله تعالی هر طرف ته دی. د الله رحمت هر طرف ته دی، د الله قدرت هر طرف ته دی. لیکن بیا هم الله وایي چې نه مونځ کوئ نو ټول به بیت الله ته مخ کوئ، چې تفریقه او فرق ختم شي او ټول په یو وحدت او په یو نقطه متفق شي. دویم په مخ د ځمکه چې لومبی کور پیدا دی، نو قرآن شریف کې الله فرمایي هغه بیت الله شریف دی. ځمکه چې کله الله پاک پیدا کړه او فرشتي په دې ځمکه کې مقرر کړې، نو هغې فرشتو الله ته درخواست وکړه چې الله بره مونږ په اسمانونو کې نو مونږ به په اسمان کې بیت المعمور کې عبادت کوو، په ځمکه کې به مونږ کم ځای ستا عبادت کوو، مخ به کم طرف ته تا ته ګرځو. نو الله پاک په جنت کې د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه والا ورکړه. زمرودو کې یو کوټه وه، د زمرودو کاڼي چې نه هغې کې پیوند و نه پکې ټانکه وه. وی دا الله ورته وی دا کوز کې او زه درته یو ځای ښیم، هلته ولګوئ، بس دغه ستاسو د عبادت مرکز دی. نو الله ورته مکه شریفه وښوله چې کوم ځای اوس بیت الله شریف دی. نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله هغه ځای کې کېښو. نو فرشتو به عبادت کو. بیا چې پیریان الله په مخ د ځمکه پیدا کړل، نو هغې کې لګیو خپل عبادت کو. خو چې پیریانو کله فساد شروع کو، نو الله هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله اوچت کې جنت ته یې یوړ. او بیا چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راکوز کو او د هغه بیبي حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوز شوه، او آدم علیه السلام په سریلنکا کې، اوس هم هلته یو غر دی، او د هغه غر په سر کې د آدم علیه السلام د خپې نشان دی. ټوله دنیا ځي د هغې غر ته پیاده خیږي، مزل دی پکې. او هلته کې ګوتم بدھ والا وایي دا ملک خو د هغې دی، دا د ګوتم بدھ قدم دی، لیکن دا دروغ دی، ځکه شپږ نیم فوټه کم و بیش سینچونه دا قدم دی. نو دا د ګوتم بدھ نشي کېدی، ګوتم بدھ خو ډېر وروسته تېر شوی، د هغه خو ټول وجود به تقریبا شپږ نیم فوټه، نو قدم سي شپږ نیم فوټه. او د آدم علیه السلام قدم دومره و، ځکه د هغه 3.5 ګزه پلن او 13 ګزه اوږد و. نو چې 3.5 ګزه پلن او 13 ګزه اوږد دي، نو قدم یې تقریبا هم دومره راځي. نو هغه سریلنکا کې راکوز شو او حوا دا په جده کې. نو دواړه یو بل پسې ګرځېدل. نو د عرفات په میدان کې خدای یو بل سره میلاو کړه، او په مزدلفه کې یو بل ته نږدې شو. نو الله پاک آدم علیه السلام ته دقه ځای وښاو چې دې ځای کې یو کور جوړ کړه د عبادت. نو هغه پکې جوړ کړه. بیا د آدم علیه السلام نه پس وخت په وخت دا جوړ شوی دی. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم
ملائكة الله الكرام فآدم فشيس فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل زين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم. شاعر لسلا د دې شمیرل کړي. نو اخیری کې بیا د حضور پاک ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کې اسماعیل علیه السلام وسره، او د ابراهیم علیه السلام نه پس هم څو ځله جوړ شوی دی، خو د حضور پاک مبارک په زمانه کې دا بیا جوړ شو. او حجر اسود الله د پیغمبر علیه السلام مبارک په لاسو پکې کېښود. بیا د هغې نه پس نبی علیه السلام یو ارمان کړی، یاره وایي زړه مې غواړي چې دا بیت الله شریف روان کړم او دې کې 3 ترمیمه وکړم. یو دروازې اوچته ده چې دا دروازه د یوې خله راواله، او دویمه دروازه پکې جوړه کړم چې په یو خلک نه نوځي په بله به تېوځي، او دریم د هغې سیسه د حتیم ورته وایي چې دا پکې را دننه کړم، خو هسې نه د خلکو په زړه کې څه شبهې شکونه پیدا نه شي. نو نه روانم. نو بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د ارمان په انداز جوړ، او بیا چې عبدالله ابن زبیر کله حجاج ابن یوسف شهید کا، نو هغه د عبدالله ابن زبیر د لاس بیت الله روان کو په زړه نقشې کې. بیا وروسته د ترکو یو بادشاه سلطان مراد سبکتګین هغه بیا اخر کې بیا جوړ کړی. نو اوس هماغه د سلطان مراد سبکتګین د زمانې بیت الله شریف دی، و سعودي حکومت پکې لږ پوخوالی راوستی دی، پشتۍ ورته جوړې کړې دي، او تیږو باندې والا څه ټکوالی دي چې کلک شي، دننه پکې ټیلونه لګولې دي، د سرو زرو دروازې ورته جوړه کړې ده، د سرو زرو ناوې والا جوړه کړې ده، د ریخمو غلاف په کال په کال بدلی، او 2 چته یې جوړ کړی دی، او دننه پکې دروازه جوړه کړې ده د 2م چت او د بره چت. نو قرآن شریف کې رونو د چا صفتو کې او الله ته کوم څه صفتو کې او الله ورته برکتي وایي، یقینا د برکت شی دی. نو الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس، لومبی کور چې الله پاک د خلکو د عبادت دپاره مقرر کړی دی، نو هغه للذي ببکه هغه دی چې په مکه مکرمه کې فیه آیات بینات، په دې کې د خدای د قدرت او د الله د معرفت د الله د وجود د وحدانیت ښکاره نښې پرتې دي. چې سړی هلته ورشي او وګوري، نو سړي ته د خدای لوی طاقت او قدرت را مخکې شي، او د انسان په زړه کې د خدای مینه نوره محکمه او زیاته شي. قسم د بیت الله مبارک دومره د برکت مبارکن وتعالنا د برکت. یو منځ چې دلته کې اول ته کې څونه فرق دی چې دلته 100,000 منځونه وکې، او د بیت الله په خوا کې یو منځ وکې نو برابر 100,000 منځونه دلته څوک کولی شي. او چې بیت الله ته ګوري نو ثواب دی پکې، 10 رحمتونه در باندې ورېږي، او چې ورته مخامخ ناستې او بیا پاسې او منځ ورته کې نو 40 رحمتونه در باندې ورېږي، او چې طواف ته کې نو 80 رحمتونه در باندې ورېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 6 رحمتونه پرې راورېږي، 80 په طواف والا، 40 چې څوک ورته منځ کوي، او 60 چې څوک ورته هسې ګوري. زه اکثر ملګرو ته ویم دلته هغه عبادت وکړئ چې کوم عبادت په پاکستان کې په خپل کلي کې نه شی کولی. طواف بل دی نه کېږي، دلته کېږي طوافونه. منځ ورته وکړئ، هسې ورته ګورئ، کتو کې ثواب دی، او کتو کې او چې بیا طواف ته کې او تاویږي، نو زنانه به م وینې چې هغې ته تاویږي، نارینه به م وینې چې هغې ته تاویږي، فقیران به م وینې چې هغې ته تاویږي، مالدار به م ته تاویږي، بادشاه به م ته تاویږي، غریب به م ته تاویږي، بیمار به م ته تاویږي، صحتمند به م ته تاویږي، تور او سپین به م ته تاویږي، عربي او عجمي به م ته تاویږي، او ټول به خدای ته چغې وایي او زاري به کوي.
مسلمان خو الله ته دی محتاج نو چې دلته ګناو کې هلته لاړ شي او خدای ته چغې ووایي نو الله پاک یې معاف کړي. یو بزرګ خبره کوي وی د بیت الله نه تاوېدم طواف مې کوم وی یو سړي ما سره طواف کو هغه به وی لبیک. دا لبیک چې سړی احرام وتړي نو چې بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو هغه لبیک ختم شي. لیکن که اسې څوک طواف کوي او د لبیک ورد کوي نو دا خیر دی. یو ذکر دی لبیک الله ته خپله حاضري لګی نو وی لبیک لبیک نو چې ده به وی لبیک نو وی غیبي اواز به ورته راغی چې لا ستا دا لبیک قبول نه دی. نو دا بزرګ دی خو نیک سړی و د کشف خاوند و دی خو پې پیش نو سړي ته یې وی ورورې وی ته یو اواز اورې دلته هغه وی اورم وی څه اواز اورئ او ته تا څه واورېدل وی ما خو دا واورېدل چې ته وی لبیک د بره نه درته اواز راځي چې لا دا لبیک ته نه دی قبول نه دی منظور وی او دا اواز زه م اورم. نو دا بزرګ هغې سړي ته وایي وی ته چې دا لبیک چغې وی خو خدای پاک ته وی او دې دپاره یې وی چې خدای دله قبول کړي او الله درته وایي نه دی قبول زمونږ خو پته نه لګي قبلې که نه قبلې په یو تمنا او په یو ارزو په ارمان لګیا یو نو تا ته خو ښکاره اواز کوي چې نه ستا دا لبیک نه دی قبول نو ځان بیا ولې کړی سړی ورته څه وایي وی یو ټیک خبره دی وکړه خو زه ډېر ګناهګار یم ډېر زیات ما ډېره ګناه کړې ده دې د خدای در له راغلی یم دې کور له ما ته بل در نو معلوم ما وی دا د خدای در دی دا هغه در دی چې دلته ټول پیغمبران خدای ته تو شوي پیغمبر په امت کې لوی شخصیت دی په مخلوق کې خدای ته نیازبین او ډېر ګران خو محتاج بیا الله ته دلته پیغمبران تو شوي دي آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او د دې بیت الله نه رسول الله مبارک تو شوي او د مدینې نه ولا څو ځله راغلی دی او دی ښکل کړی دی او دې کې حجر اسود دی دا د خدای د عظمت نښه ده نو ما بار ګناه کړی ده دا درد دې له راغلی یم خدای ته چغې وایم چې الله ما معاف کا او دلته مې نه معاف کوي راته وي لا 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 نه معاف کوم لبیک دې نه قبلوم نو ملګري ته راته بل د دې نه ښه در وښایه هلته ورپسې ځم ما ته خو دغه معلوم دی ته بل وښایه پرېږدم نه الله نه غواړم معافي بل در وښایه چې بل خوا لاړ شم بس که قبلی که نه قبلی زه ورته چغې وام او که دې نه بل دري وښایه هلته ورپسې ځم ما خو دا لیدلی دی چې دا ټکې ووایي نو چې د دې نه پس وی لبیک نو دوه ځله به ول اواز راته لبیک لبیک قبول دی قبول دی ستا لبیک دا ولې رونو دا یو خو خپل ځان الله ته محتاجه ګڼل چې زه خدای ته محتاج یم هر طرف ته چې ورځم والا خپل عاجزي ګڼل خدای لوی ګڼل په دې الله خوشحالېږي نو قسم په خدای هلته چې سړی تاویږي ټیک ته بعضې خلک نن سبا خفه کېږي ما نمایشي عمرې ډېرې شوي دي نمایشي عمرې څه ته وه د نوم دپاره تلل هلته لاړ شي دې دپاره چې ما عمره وکړه زه ورته نمایشي عمره ویم او خلکو ته م وایي طواف کې به روانې موبایل به راوبس هلکه طواف کومه ښه زه دفتر یې لو خلکو ته خپل عبادت ښه او ځان ته نن سبا ویډیو کیمرې مخامخ کړي مخامخ کړي او طواف کوي او خلکو ته ښایي چې دا دې زه لګیم او زه طواف کوم نو چې ته خلکو ته خپل عبادت ښه او ریاکاري کې او په بیت الله کې ګناه کې او د هغه ځای نه ویډیو کیمرا ځان ته مخامخ کې نو هر څه دې اوبو ته وغورځون نو رښتیا ووایه د خدای دپاره شوه که نمایشي شوه نو خدای دې مونږ تاسو د نمایشي عمرو نه وساتي مونږ له هم ډېر خلک تصویرونه وباسي نه یم خبر چې دلته راشم وایي تا خو پکې هلته ناست وي د خدای پاکه دا چا سهار هم ماته یو سړي په موبایل کې تصویر راوویست وي دا ګوره ته یو ځای کې ناست یې او دا دلته کې روژه ماته کې او دا خدایه پاکه مونږ هم نه پرېږدي چې ځان نه خبرې ګوټه سې ورکړې نو لګیا دي په طواف کې صاحبه چغې به وایي او لګیا یم او تا دوا کوم
ډیر مې قسم په خدای ولیدل، قسم مې درته وکړ د جمعې ورځ د په منبر ناست یم چې بل له به موبایل ورکړي او لاس یې د قصد اوچت کړي، دوا نه کوي، لاس یې اوچت کړي بیت الله ته شا کړي یا ورته مخ کړي او د بل له موبایل ورکړي ما له تصویر وباسه. نو ګوره دوا نه کوي او د قصدنو د لاس اوچت کړ، رښتیا وایه خدای به پرې خفه کېږي او که خوشحالېږي او ریام کې دا نه ښې خلکو ته د دوا کو او د بیت الله په خوا کې دا له نقشې جوړی. نو دا نومیشي عمرې ورته زمه عمره هغه ده چې خالص د الله د رضا دپاره وکړي، خدای د رضا دپاره دی. نومیشي مه کوئ چې ما 3 عمرې وکړو، ما 4 وکړو، ما 5 وکړې، او نومیشي مه کوئ چې خلکو ته وایې بس ما خوال ته اعتکاف وکړو، ما خوال ته وکړو، ریا به نه کوئ. یو نیک سړی دی په کوټه لګیا دی، بعد تلاوت د قرآن شریف کوي، د قرآن شریف تلاوت کوي، په لاره خلک روان و د ده د اړه کې رالل چې دا خلک خو روان دي ولې که دا تلاوت په زوره کم چې دوی یې واوري کې پته ورته ولګي چې دی خو تلاوت کوي. نو په خشته اواز یې تلاوت مخکې رو خشته اواز نو اوس یې اواز ښکلی کو او په خشته اواز یې تلاوت شروع کړه چې دا خلک یې واوري. خلک هم ودرېدل چې هلکه ډېر ښکلی اواز یې دی دا تلاوت چې کوي. نو چې خلک لاړل بیا یې اواز غلی کړ، تلاوت یې کوم چې خپل سبق اخلاص که ختم یې وکړه بیا نو ده شو خوب یې ولید. نو خوب کې الله ده ته خپل عمل خواو نو دا تلاوت پکې راغی. نو هغه چې تلاوت راغی نو چې هغه کم ځای ده اواز په زوره کړی و د هغې ثواب نو د باقي و. نو دی ورته وایي چې الله ما خو قرآن شریف ټول ستا دپاره ختم کړی دی، نو د دې نورو ثواب شته او د دې ثواب پکې نشته، دا خالي دی یا نور دې ماله که او دا دې دې له وکړه چې خلک یې واوري. ماله دې نه دی کړی، دا دې خدای له کړی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک د کوټې مبارک سره خوا کې ناست، دا د نبی علیه السلام خاص نږدې صحابي دی او د حضور پاک شیخ الحدیث دی، د حدیث استاد. یو سړی والا راغی وی ابو هریره ما ته به یو حدیث داسې وی چې تا د رسول الله مبارک نه په خپله اورېدلی، د بل چا واسطه پکې نه، تا ته اورېدلی او بیا تا په خپله پې ځان هم پی کړي، په خبره پیول هم ځان ضروري دی او بیا دې یاد کړي مې. نو چې دی ورته ووی نو حضرت ابو هریره یو چغه کړه او بېهوشه را پرېوت. نه نه چې دی ورته ووی نو حضرت ابو هریره ورته څه وی وی او ما یو حدیث د حضور پاک نه مخامخ په مخامخ اورېدلی، زما د هغه منځ کې بل څوک نو، بیا مې پې ځان هم پې کړی او یاد کړی مې هم دی. یو چغې واله بېهوشه شو چې هوش کې راغی نو بیا هغه سړي ته وی ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی، ځان مې پې کړی دی، یاد کړی مې هم دی او مخ په مخ مې د دقه ځای اورېدلی دی، زما د هغه په منځ کې بل دویم نو. بیا چغه کړې بېهوشه شو. نو په درېیم ځل چې په هوش کې راغی نو بیا ووی او خلکو یې سړي ته وی د خدای بنده سړی دې مړ کړو، د څه تپوس دې ترې وکړو، دا څه خبره ده؟ وایي ما د رسول الله مبارک نه یو حدیث اورېدلی، زه هغه ناست و بل څوک نو، دقه هلته مې ته اورېدلی، مې یاد کړی دی او مې پې ځان پې کړی دی. 3 ځله بېهوشه شو. نو په 4م ځل ورته وایي ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی، من مې پې ځان پې کړی دی، یاد کړی مې هم دی و دا چې حضور پاک وفرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی ځان ته رامخامخ کړي، الله به ورته بنده وایه که نه ما خو تاله ډېر ښکلی وجود درکړی، روغ صحت مې درکړی، څه دې کړی دي؟ دی به ورته وایي چې الله ما خو کمال کړی دی، ما خو هغه کار کړی دی چې پروردګاره نن به پرې ډېر ثواب راکړې. ما څه کړي دي؟ ما جهاد وکړو ستا په لار کې تر دې حده پورې چې ځان مې شهید کړه ستا په لار کې، او رښتیا ووایه دې نه غټه قرباني بله نه شي کېدی. چې دا ووایي نو الله به ورته وایي کذبته، دروغ دې ووایې،
نو چې الله وی دروغ دی وي نو ټولې فرشتې به ورته وایي کذب ته دروغ دی ویلي فرشتې به ولاړې که تا دې دپاره دا جهاد نه دی کړی دا ځان دې دې نه دی شهید کړی چې زما دپاره دی دا دې دپاره چې خلک وایي چې فلان جریء فلان کې ډېر زبردست بادر دی دا خو د خپلې بادرۍ دپاره کړي دي ما له خو دې نه دي کړی نو چې څه له دې کړي دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی هلې دنیا کې وګټي دنیا کې خلکو ته ته وایي چې ډېر لوی بادر دی ډېر پهلوان دی دغې له دې کړي دی هغه نوم دې هلته وګټه دلته څه دي ارینی ما قدمت ماله چې د څه مخکې لګلي وو خواهشه به خو تا هغې له کړي وو هغه نوم دې وګټه دلته هېڅ هم نشته الله فرشتو ته حکم کې سپېمو کې ورته زنځیر واچوي پړ مخې دوزخ ته ورغله بل به را مخکې کې دلته راشه مال مې در کړی و که نه څه دې کړي دي الله تا ته پته نشته څه صدقې مې کړي ستا د رضا دپاره خیراتونه مې کړي صدقه مې کړې ده خیرات مې وکړو مال مې لګولی دی مثلا زه مثال در کړم جومات مې جوړ کړو دا مې وکړ لاره غریب سره امداد مال مې ولګو حج عمره مې وکړه الله به ورته وایي کذبته دروغ دی ووایي چې الله وایي دروغ دی وایي ټولې فرشتې وایي دروغ دی وایي الله به وفرمایي چې دا دې دې له کړي دي چې خلک وایي فلان جواد چې ډېر لوی سخي دی دې له دې کول چې خلک وایي ډېر سخي سړی دی ډېره سخا کوي نو چې کم نوم له دې کړي دی د دنیا کې ګټلی دی چې څه له دې کول هغه نوم دې وګټه خلکو به پلان کې ډېر سخي دی دلته خو یې څه دې راوړي دي ما له دې نه دي کړی خلکو ته یې ځان خاو دله اوس پې موږ زنځیر واچوی ټول مخې دوزخ ته وغورځوي بل ته به وایي دلته راشه که نه تا له خو مې څنګه ښکلی اواز در کړی او قرآن مې در کړی قاري صاحب څه دې کړی دی الله تا ته پته نشته شپه ورځ مې د قرآن شریف تلاوت کو شپه ورځ انا الليل وانا النهار شپه ورځ مې کړی الله به ورته بیا وفرمایي کذبته دروغ دی ووایي چورر دروغ وایي چې الله وایي کذبته ټول په لکونو اربونو کربونو فرشتې به ټول ورته وایي کذبته دروغجنه دروغ دی ووایي تا خو دې دپاره دا تلاوت کو چې خلک وایي فلان قارئ فلان کې ډېر ښایسته قاري دی ښکلی اواز دی ډېر ښایسته تجوید چې څه له دې کړي دی هغه نوم دې دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه دي دله سپېمو کې زنځیر واچوي ټول مخې دوزخ ته وغورځوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله مبارک نه پخپله اورېدلی دی چې لومبې به الله په دې دریو کسانو دوزخ غرغنډه کړي نو ته طواف غوندې عبادت عمرې غوندې عبادت 1.5 لک روپۍ لګې 1 لک روپۍ لګې 1.5 لک روپۍ لګې او دې له لګې چې خلکو ته ښې هغه دی کې د دروغې نقش جوړ کړه یو ترخ اوږه دې ښکاره کړه د قصد دې احرام ځان نه تاو کړه د قصد عمره نشته او ځان نه تصویرونه وی هغه دلته رالیږي خلکو له طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم ځان ته وکړه چې عبادت دې قبول شي او دا د پیغمبر مبارک وینا ده چې اخره زمانه کې به داسې خلک چې حج له به ځي او دې دپاره به ځي چې خلکو ته وښیي چې ما 2 حجه وکړل 10 مې وکړل 6 مې وکړل 15 مې وکړل بعض خلک به سیل لذي او به وینم مکه مې ولیده او دا مې ولیدل دا مې ولیدل نو زما وروڼو نو مې شي عمرونه هم خدای ساته خدای دې هغه عمره د موږ ستاسو نصیب کړي چې کومه باندې الله راضي کېږي هلته چې لاړ شي وجاړه خدای ته جړه وکړه خدای ته تاویږه وجاړه الله ته عاجزي وکړه ځان غیب کا ای وروڼو کومه دانه د غنم چې په المارۍ کې پرته یو مقه دانه ده کومه دانه چې د خاورو نه پاک او صفا کې او په ټوکړه کې ونغاړې او مقه دانه ده او کومه دانه چې خاورې شي رښتیا ووایه د هغې نه څونه جوړېږي د هغې نه اویا اتیا او شل او سل دانې جوړېږي دانې خاورې که په ځمکه کې نو شین بوټي دې زرغون شو بلا شی ته جوړې شوې نو ځان خاورې کا الله ته وجاړه الله ته زاري وکړه په دې نیت مه ځه چې او کال نه قضا کوم که نه خامخا ځم اعتکاف کوم او دا کوم او دا کوم هلته مې اعتکاف وکړو دلته مې ودې که نو څله خلکو ته وې د خدای بنده خلکو ته څه له وې خلکو دې وکړه خدای له دې وکړه بس ومې که لاړم هلکه عمرې لاړې او بد دعا وکړه چې خدای قبوله طواف دې کو طواف هم بس صاحب دغه پرېږده بس لاړم خدای تا هم بودي موږ دې خدای بودي بس دا خبرې کوه دا نه چې بس ما خود هلته اعتکاف او وروڼو خفه کېږم ما چې څه لیدي دي درته وایم چې تاسو ته بچ شئ
ډېر خلک د الله دپاره لګیا د اعتکاف کوي. په ټولو کې بهترین د اعتکاف ځای بیت الله شریف دی. دویم نمبر مسجد نبوي شریف دی. دریم نمبر د بیت المقدس جومات دی. څلورم نمبر جامع مسجد دی. پنځم نمبر د محلي جومات دی. ډېر خلک دي اعتکاف ته، خو قسم د ډېرو خلکو اعتکاف ته ناست دي، خفه کېږو به نه. دا ما لیدلی دي په دې نیت چې ځان یې د کمرې د پیسو نه بچ کړی دی چې په هغې خرچه راځي، اعتکاف نشته. داسې جومات کې پراته دي. د اعتکاف خو آداب دي، آدابونه نه خبر اعتکاف کې. اعتکاف خو خپل ادب لري. تا ته چې ډاکټر دارو لیکي او ډاکټر درته په کومه طریقه وي په هغه طریقه خورې نو فایده به درکوي، او که د ډاکټر د طریقې نه خلاف کار دی او که رښتیا وایي فایده به درکوي که تاوان دی درکوي. ډاکټر تا ته وایي دا دارو په مړه خوره او ته په ناره وخورې نو معده کې به زخم پیدا شي. ډاکټر ته دوی په ناره خوره او ته په مړه وخورې نو دستونه به در باندې ولګي. ډاکټر دله شل ګولۍ ولیکې، شل، او درته وایي یو به روزانه خورې، ته وایې نه مړه سبب شل ورځې پې ځان کړو، راشه غونډې وخوره. رښتیا وایه څه شی به دنه جوړېږي، قبر ته به زر رسېږي. نو ډاکټر درته وایي دا ګولۍ خوره، وګورې دې سره به د مالګې نه پرهېز کې، او ته ښه چونډی مالګه ورسره خورې فایده درکوي نه. نو په دارو کې د ډاکټر منې او په عبادت کې د خدای نه منې. په دارو په استعمال کې د ډاکټر منې او درته پته ده که د ډاکټرو نه منم تبی کوي، نو د دین په کار کې د رسول الله مبارک ولې نه منې؟ پیغمبر مبارک چې کومه طریقه ښوولې په هغه طریقه ولې نه کوې؟ او چې د رسول الله مبارک په طریقه دې ونه کړه نو رسول الله مبارک بدعت دې وکړه. شل ګولۍ په یو ځای، خو تا اړه کې سوچ دا دی چې شل ورځې بس انتظار کوم په یو ځای وخوره. غلطي دې وکړه، تاوان دې وجود ته ورکړه. نو ته د ماښام درې دې څلور کوم چې الله ښه خوشحاله کړم، نو مونځ دې غرق کړه. کل بدعت ضلاله، هر څیز چې ته د ځانه په دین کې شاملې او دین د رسول الله مبارک د طریقې په طریقه نه کې په خپل سوچ کې دې ته بدعت وایي. وکل ضلالة فی النار، او هر ګمراهي د هغې انجام اور دی، اور. نو دین به مونږ په هغه طریقه کوو چې کومه طریقه مونږ ته چا ښولیا؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم. د ځانه به قصې نه کوو چې نه مړه دا خو نیکي ده. زموږ دا خلک مړه یې ګوړه چې څونه شربت کوي چې خوږېږي، دا خو نه ګوړه شربت کې واچوي شوګر مریض له ورکړه چې خوږه شي چې بیخي وباسي. ډېره خوږه شي هم تاوان دی. داسې به نه کې، د ځانه به خبر نه کې ګوړه شربت کوي چې ډېره خوږېږي، نه داسې به نه کې. مونځ به کې نو ورختو وخت کې به یې نه کې، که دې وکړه ګناهګار یې. نور پرېوتو وخت کې به یې نه کې، که دې وکړه ګناهګار یې. زوال وخت کې به یې نه کې، که دې وکړه ګناهګار یې. همغه خدای له مونځ کې، همغه سجده ورته لګې، خو د پیغمبر په طریقه نه کې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو. الله وایي چې رسول الله مبارک مې تاله نمونه راجېږلې ده، هغه ته ګوره هر څه کوه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د ما تابعداري وکړه خو د پیغمبر په تابعدارۍ، د رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ. دا دین دی. نه 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 ګوړه اچوه شربت دی، دا شربت دی څه؟ دا به د اصولو مطابق به کار کوي. کمیس به بر اچوې، پرتوګ به لاندې اچوې، پټکې به بره ټوپی وی، نو که پرتوګ دې ویسته د پرتوګ نه پټکې وو. رښتیا ووایه او ځان دې بربنډ کړه نو ښه به ښکارې که بد به ښکارې. داسې خو خپل ځای دی که او که پرتوګ دې ځان ته بره واچو، یو پیسه کې یو لاس ورکړه او بل پیسه کې بل لاس ورکړه، او کمیس دې ځان ته لاندې نه د پرتوګ په ځای راواغوسته، نو خلک به درته روغ وي که لیونۍ به درته وي. وایه لیونۍ به درته همغه جامه ځان دې پې پټ کړه، خو چې کوم مقصد باندې په کومه طریقه جوړه هغه طریقه دې ونه کړه نو لیونۍ به درته خلک وي. نو دین به هم په هغه طریقه کوي چې کومه طریقه درته چا ښودلې ده؟ نبی کریم ټول وایه صلی الله علیه وسلم. او چې هغه طریقه باندې ونه کړه تاوان دې ځان له ورکړه. نو اعتکاف کې رسول الله مبارک فرمایي چې صرف طبعي حاجت ته به د جومات نه بهر وځې او بې د طبعي حاجت نه به د جومات نه بهر نه وځې. داسې ده که نه؟ طبعي حاجت له به د جومات طبعي څه ته وایي؟ اودس ماتې له وتی شي، اودس ماتې طبعي حاجت دی. ډوډۍ له وتی شي، ډوډۍ ستا ضرورت دی، هغې نه بغیر د کار نه کېږي. تر دې حده پورې فقهاو لیکلي دي چې غسل د جمعې له به هم نه وځې، ضرورت دی. سنت دی، سنت نه به که جومات کې دننه انتظام و ټیک د ګنې بار به ورې نه وځې. تر دې حده پورې که چېرته په بیه به شې بازار ته به هم نه ځو، سودا به هم ځان له نه خرید و فروخت پکې منع دی. نوکان جومات کې اخیستله لکه ښه دي که بد دي؟ بد دي که نه، لیکن معتکف په جومات کې نوکان علی بار به نه
معتکف دی جمعات کې دانته څه شي کې دی نوکان بالته څونه پابندي ده د نه خلک دی ته هوټل ته ډوډۍ دان لالي ما دې دار هوټل ته لاړ شي ډوډۍ دان نه والي په کې ناس ته غب شپ او خندا خوندي هلکه ولې یاره جنو سبا کو نو مکه وته کا فرض نه واجب نه دی مکه وکا دا جمعات نه بار به وزي صاحب بار میدان ته دلته خلکو خیرات وروړي لګولي پښمنیم خیراتونه وی شي تراو پسیم خیراتونه وی شي ما خام پسیم لګیا دي خیراتونه وی شي حالانکه د مارونو غوره په مدینه منوره کې پرو جماعت کې د خوراک د انسان ضرورت بالکل ملاویږي کجوره دل درکې ک لس خوري ک شل خوري ډبل روټه دل درکې ک یو خوري ک 15 خوري وای د مات بدورا ک درې رسلور درکې د ماستو ډبي وډیر اعلی ماستی یو ډبي ارچا ته دی کته مال دورا ک دوم درکې ک درې را ک درې درکې په باندې درسته قانون ته بادام پراتی کاجوم درته پروتي زمزم وبم درته پرتی وي شاتم پکې ملاویږي په جمعات کې دنه نو رښتیا وایا په دې باندې سړی مړیږي کنه مړیږي بشیر خان بچو جانم په مړی دا شی دلاور کدیم په مړیږي خنو دا شی اخري په ما خام دا مې لیدلې درونو خفته په د تخکاره وي او د جمعات د دروازې نه بارسي دنه دقه ماسته کجوره پریدي او ډبل لوټه بل شي نه پریدي چې جمعه خانش بارسي بار درستخانونه غیر چا پیر لګیدلې دي روجي ملاويږي چرګانم ملاويږي کېلا مالټم ملاويږي ډوډۍ ملاويږي ترکاری ملاويږي با درستخانونه لګیدلې دي په زور باندې راکاږي نو دا اعتکاف والا بایجان څه چلو کی دیال تباروزی هغه روجولا پولاولا هغه چرګ لا هغه ډوډۍ لا هغه مالټولا کېلولا نو ضرورت خو دلته پوره کیږي نو ولې الته خواهش پسې وزي نو رښتیا وایي ضرورت نه بغیر وت کو نه وت یا وشوه خج دلته ما خام اخري نو چې بیا رو ما خام منځو چې نو ډوډۍ پسې باروزي مالکه تا تی که میخه که سانډه بس په دغه کارو شو کنه چې سړی ته ډبل روټۍ میلو شي یو یا دوه د ماستو دوه کنډولې میلو شي لس پنځل لس کجورې مخري ورپسې پنځه شپږ ګیلاس اوبه مسکي رښتیا وایه په ده باندې یاره د ما خو پره شواروز ګزاره کېږي که نه کېږي نو ماښام مونځ چې بیا د نر بچې باروزي نو هلته ناستې روټۍ خوري نو چې تراویح خوري نو بیا وځي نو بیا ډوډۍ خوري نو چې په قیام اللیل وشي قیام اللیل هغې تهجد کوي د بانګ نه لږ مخکې نو بیا وځي نو رښتیا ووایه چې اعتکاف دې سره په ځای پاتې شو که دوړه شو دا خو ضرورت نه دی دا ورته خواهشاتو پسې برته وځي دا ضرورت نه دی خواهشاتو له وځي ولې وځي که د ماښام په دغې ګزاره وکړه ما به ملګرو ته د ماښام په دغه ډول روټۍ ماستو ګزاره وکړې او زه پېشمني له وځې که اجتم وي او اوږې یې اوږې نه یم وځې اوږې پېشمني له وځې او چې کېنی روټۍ اخرې هلته خیراتي ورکوي نو ایسارېږې به نه زر به روټۍ نه صاحب چې ډوډۍ له لاړ شي هلته بیا سي خندا خوندي سنګې جوړې خیریت کور سره په ټیلیفون خبرې یو ځای نه ډوډۍ راوړه بل ځای نه راوړه ورېږه مړه دا خو تشې روجي دي یار هلته نه راوړي هغې کې چرګ دی هلته نه ورېږه مړه دا خو غوښه ده ورېږه مړه دا خو پلانکې شی دی بار ښه ګپ شپ ښه خندا خوندي د مارونو د اعتکاف دی د ستاسو نه تپوس کوم لړ ختم شو اعتکاف کم دی خو د هوټل د شپې نه د ځان بچ کړی دی چې هلته کې په هوټل کې شپه کوم نو 100 ریال علي 200 ریال علي راشه جومات کې به ډډه ولګوم او خلکو ته هم زه اعتکاف کوم دقه چل شروع دی دا سیستم شروع دی ټیک ده بعضې صالحان دیندار هغوی ډېر د اصولو مطابق لګیا دي خپل اعتکافونه کوي خو اکثریت مې دغسې قسم په خدای ولیده هېڅ نشته ګپ شپ په لاره به اودسماتې له ځي ما به ورته وي یو کس دی ملګري دوه کس دی نو ټیک ده دوه مو دی درې مو دی په لاره به خبرې نه کوي ای به اودسماتې جومات نه باروځي ګپ شپ خندا خوندي هلته اودس مات کي انتظار پکې منع دی له جومات نه بار غسلخانه کې به هغه بل ته ولاړي صبر وکړه لکه صبر زر کوه که نه تا ته یو ساري ما ته څه سارېږي لار خو رانه روکېږي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به قضای حاجت له په اعتکاف کې بار ووته او مریض به مخې له ورغې نو تپوس به یې ته وکړه څنګه خو ودرېده به ورسره نه جنازو له په اعتکاف کې نه دی تللی اعتکاف خو دغې ته
صرف طبی حاجت لوار تللی دا نقصانات اینم په حرم مبارک کې دننه ګرځي دا خلک یو پسې بل پسې دا ملاقاتونه تا سره ناستو بل پسې ناستو بل سره ناستو بل سره ناستو هلته ټول د دنیا خبرې شوې ټول د دنیا اعتکاف ته که دا ګپ شپ دی که د اجره ده پنځه به یو دی ناستي څلور به بل دی ناستي شپږ به بل دی ناست څلور بل دی ناستي او ټول میخه څنګه و پلانکې و ټېلیفون دې کور ته کړی دی او که نه پلانکې څنګه و ډېر څنګه و خندا خوندې او خلط خلط د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده دو کسه لګیا دي په مسجد نبوي مبارک کې خبرې کوي یو صحابي ته کاڼې ورویشته داسې خولې ورته نه وې هغه ورته وکتل ویې دلته راشي اشاره وکړه ورشه هغه دوه کسه خبرې کوي ما لې راول علی بهم دوی ولا راوسته من اين انتم هذا کم ځای یې موږ د طایف یو اوهو ارمان چې میلمانه نه وې که نه او د مدینې وې نو لاوجعتکما اوس به مې دړمن کړی وې داسې به مې والې وې چې ډوکې به مې دله خوب کړی تاسو خبرې د دنیا کوئ او بیا د پیغمبر مبارک په جومات کې د حضور پاک احترام چې څنګه د هغې د وفات نه مخکې و اوس هم اقصې احترام وکړي قدر وکړي نو دا په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست دلته ګپ شپ لګي دا مې دې پورې دا خام تاسو د خدای ټول بوزي خو چې دا څیزونه هم ذهن کې پراته ګوري د آدابو خیال وساتئ د بې ادبۍ کار به نه کوې ګولۍ به خوري ډاکټر وي اوبو سره اچوه ته ګرمې چای سره اچوي ډاکټر وي په مړه اچوه ته یې نارې سره اچوي د دارو د آدابو خیال به ساتئ که به نه ساتئ نو د عبادت په هم د آدابو خیال ساتئ او د نه ساته تاوان دله درکوي دین لرې تاوان ورکوي نو دا شی شروع دی صاحبه هلته به د رسول الله مبارک مخ ته ولاړي سلام به اچوي دلته به کیمره راوباسي پټوان به ځان له وباسي دا ټول څیزونه دي هلته به د نبي علیه السلام د قبر مبارک ته مخامخ چې ودرېږي روضې مبارکې ته نو د خبرې به کوي هلکه چغې مو ادا خو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون رسول الله مبارک سره چې مخامخ ولاړی اواز به نه اوچتې چغې به نه وي هغه عمل به دې ټول برباد شو بدن باندې خبر او احترام د هغې چې هغه وخت څنګه اوس په مغسې احترام نو بیت الله شریف کې بد ادب خیال ساتي مکه مکرمه کې بد ادب خیال ساتي یو سړي د مدینې منورې ماستو ته تراوه ویلي چا ورته ماسته کېښودل یاره وي د مدینې دا ماسته خو ډېر تراوي چې اوده شو خوب یې ولید حضور پاک ورته په خوب کې وایي فرمایي وی زما د کلي د ماستو چې سپکاوی کې دلته کیسه اوده مدینې نه اوده خدای چې راویښ شو یو پسې بل پسې چا ورته وی لاړ شه احد کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی هغه د پیغمبر مبارک تر دی هغلته لږ لاړ شي د هغه زیارت به مو کې غوښتنه به د الله نه کې بندنه به نه کې خو دلته لږ لاړ شه هلته کې د هغه د قبر زیارت وکړه او دا خبره هم هلته وکړه چې دغه مشکل پېښ هلته لاړ جړلې جړلې خوب ورغی حضرت حمزه رضی الله عنه خوب کې ولیده او ورته وایي د مدینې منورې د مستو سپکاوی دی کړی فټافټ د مدینې نه وزګري د ایمان د وتو خطره دی دا خو د رسول الله مبارک د مخه به د هغه د کوڅو د سپو م احترام کوي د هغه د هغه خاورې به م احترام کوي عزت به کوي د جومات به م احترام کوي د مارونو نو عمرې له خلک ځي ډېر دی تاسو مونږ بار بار بوتې کې طوافونه کوي خلک ډېر خو ورسره به د بیت الله احترام کوي بیت الله ته ورته غاړه وځه او ښکلوه حجر اسود ته ورشه او ښکل کا او مسلمان له ټیل ټال دیکې به نه وی په اطمینان او داسې ښکل کا چې رسول الله مبارک ښکل کړی او رسول الله مبارک فرمایي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا په مخ د ځمکه داسې دی لکه چې د الله مبارک لاس دې ښکل کړ دا څومره لوی خبره ده نو چې د الله مبارک لاس دا یو تشبیه ده یو کنایه ده چې داسې ده لکه چې د الله لاس دې ښکل کړ نو بیا په هغې خولې کنځل هم کې
هغې کې بیا نسواره مچې هغې سګرټ هم څکې بیا او د میزاب رحمت لاندې ودرېږه وجاړه خدای ته علما لیکي دا یو مخ د بیت الله پورې لګوه دا بل لګوه او لاړ شه ودرېږه د دروازې مبارکې ملتزم حجر اسود او د دروازې په منځ کې او خدای ته ډېر وجاړه الله ګناهګار بنده دله راغلی موږ ګناهګار یو که وجاړه خدای او دواړه به غواړې دنیا به م غواړې خیرت به م غواړې دا خبره مو پېژنه قرآن شریف کې الله وایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق بعضې صرف دنیا غواړې خیرت کې به له خدای اسم ورکړي او بعضې وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هغې دنیا او آخرت دواړه غواړي نو چې هلته غواړې نو دواړه به غواړې ډېر خلک صرف او صرف دنیا له روان دي صرف او صرف دنیا چې تا ته مو یره دوا کوه قرضدارې یره دوا کوه پیسې یره دوا کوه کاروبار کمزور قسم دې ډېر خلک به داسې چې هغې به وي دوا وکړه چې خدای مې معاف کړي په سلو کې یو به هم داسې مانګ له خلک راضي که دوه به هم داسې نه کې دوا وکړه چې ما خدای معاف کړي دوا وکړه دوا وکړه چې ګناه مې خدای معاف کړي دوا وکړه چې خدای مې مونځ باندې راواړي بچي مې په مان دا پکې یو دوی او هر یو چې راځي دوا وکړه چې قرضدار دوا وکړه چې دنیاوي تکلیف دوا وکړه چې پیسې مې بندې دي دوا وکړه چې دا کاروبار نشته خراب دی الله الله د په دې نیت خلک دي نو څوک ریاله دي او څوک دې له دي چې خدای نه بل د دنیا غواړي هلته به دې پیسې وغواړه هلته به دې دولت وغواړه یو ملګري راته وی یو پنجابي و د بیت الله په خوا کې ولاړ دی ملتزم کې و جاړي بوډا سړی دی بوډا سپینګیری او دا د الله صفتونه کوي او جاړي الله تو بڑا مهربان ہے کریم ہے رحیم ہے دا د خدای صفتونه کوي وی زه چې ودرېدم ما چې راکړه به د ده خو چې کومه دوا ده بس دا خو قبوله او بس دې به خامخا د بخښنې سوال کوي او پیمین ووی شاته ولاړم چې د خدای ښه صفتونه یې وکړه نو بیا څه وایي ای الله مسکین فقیر مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما یو خشته او ځوانه ښځه راله راکړه یاره وی ما وی چې خدای دې بې خو باسه کړه دغونه دې وجړل که اوس ته تجارت غوښتی وي دقه ځای درکو دې شکل ته وګوره نوجوان بیوی مې چې د بیت الله خوا کې راګیروم او په سکون یم چې تا خدای بې خو باسه نو هلکه وغواړه دنیا هم وغواړه ورسره اخرت وغواړه معافي وغواړه چې الله دې معاف کړي دنیا به هم درکوي اخر به هم درکوي د ګناه معافي وغواړه د الله او بیت الله ته نیغ نیغ ګوره بوډاګان به مې ولیدل بوډاګان یې بلا ټیټې او روان به چغې به ویل الله 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 ملګرو ته مې ده به خدای نه قبلوي سپینو ډکو نه خو خدای له حیا ورد دا به نه قبلوي دا بوډا غریب دلته ګرځي زما پې رحم راځي نو د الله به پې نه راځي او رسول الله مبارک فرمایي الله ارحم بعباده من الام بولدها د مور په خپل بچي دونه رحم نشته لکه الله چې په خپلو بندګانو څونه رحم یو ښځه وه دی کله ووی دا یو ښځه وه په یو سفر کې اورې بلو کټوې ته ماشوم بچی ورسره غېږ کې نو چې هغه اور به لمبه والا بچی به یې د دې خوا کړه چې لمبه به یې سړه شو بچی به یې دې خوا کړه نو حضور پاکو فرمایل سمو خیال دی دا ښځه په دې بچي مهربانه ده که نه ده وی او ډېره زیاته وګوره اور نه یې بچ کوي وی الله د دې ښځې نه په بنده خپل ډېر مهربانه اوس ښځه راله الله رسول تا خو فرمایلی دي که نه چې د الله رحم په خپل بنده د مور د رحم نه زیات دی په بچي وی او نو ده خو به د خپل بچي اور ته ونه غورځوم الله ولې خپل بنده ورته غورځوي عجیبه سوال د مور نه په بچي چې څونه رحم دی د الله په خپل بنده د هغې نه رحم زیات دی نو زه خو خپل بچي ورته نه غورځوم الله ولې خپل بنده ورته غورځوي حضور پاک وژړل او وی فرمایل چې باقی الله ورته نه غورځوي مګر هغه غورځوي چې هغه سرکشي کوي د خدای مقابله کې کبرجنې خپې ځان پسې راکاږي مټې وایي خدای ته سر نه ښکته کوي منځ وخت دې نه ښکته کوي سرکشي کوي د خدای مال کې د خدای حصه نه ورکوي ځان ته لوی وایي دقه ورته عاجزي
دا خدای در کې سر لګول، خدای ته جړه فریاد، حج عمره خالص د الله د پاره کول، او د موبایل او د تصویرونو نه ځان ساتل. مونږ خو دې وروره نه بچ کېږو چې ځان باندې پرېږو ټسې ورکړي. ما درېږه مونږ ته یو دوا وکړه، دلته راته ودرېږه، ها وکړو دوا. مونږ دوا ته ودرېږه، هلته یې بل پې کړی چې تصویر وباسه. دلته راته خلک وایي دا خو هلته دوا کړو، تصویرونه دلته راځي، هلته تلاوت کوو، تصویرونه خو یا خدای نه مونږ څه وکړو، خلاصېږو خو نه. نو دې نه به ځان ساتو او د خدای نه به هم سوال کوو. مونږ کمزور یو چې الله د ښه عبادت توفیق راله راکړي.